قدرمنو ملګرو سلامونه می قبول کړئ. تاسو سره د نغمې یو داسې ویډیو شریکوم چې هغې د شرابو په حالت کې کړې ده او په یو ډیر ناروا حالت کې د سړو په منځ کې ناسته ده او ځان هم نشي کنټرول کولی. که تاسو دغه ویډیو کتل غواړئ نو دلته در سره شریکوم. موږ سره د دې ویډیو تر اخره پاتې شئ. قدرمنو دوستانو، نغمه چې د منګل پخوانۍ ښځه ده او بیا د دوی دواړو ترمنځ طلاق شوی و. د نغمې یو داسې ویډیو نن سبا په سوشل میډیا باندې وایرل شوي او چلیږي چې پکې ویل کېږي دغه وخت کې نغمې شراب څکلي دي او د سندرغاړو یا د خپلې طبقې د ګلوکارانو په منځ کې ناسته ده او ډیر ناروا او عجیبه حرکات کوي چې دغه ویډیو یې موږ په خپلو سترګو باندې هم وکتله. دوستانو، که تاسو ته یاد شي، نغمې په یو وخت کې ویل چې زه هیڅکله هم بل یو سندرغاړي سړي سره سندرې نه وایم ځکه چې زما خپل خاوند شته، یعنې منګل به یادولو. خو کله چې د منګل سره طلاق شوی دی نو د هغې نه پس هر یو سندرغاړي سره سندرې وایي چې زیاتې سندرې او ټپې یې لطیف ننګرهاري سره هم راغلي دي. دوستانو، رښتیا هم چې ځینې ښځې وفا نه لري او ډېرې بې وفا وي. د نغمې چې اوس دغه ویډیو په سوشل میډیا باندې ډېره وایرل شوې ده، داسې واضحه پکې نشته چې هغې شراب څکلي وي یا یې مخې ته شراب پراته وي. خو کوم حرکات چې هغه کوي نو داسې ښکاري چې هغه په نشه کې ده، ځکه چې د دې نه وړاندې د نغمې څومره هم ویډیوګانې راغلي دي نو هغې پکې داسې خماري حرکات نه دي کړي لکه په دغه ویډیو کې چې کړي. نور به الله تعالی ته معلومه وي چې اصلي حقیقت او قصه څه ده. خو کله نه چې د منګل او نغمې په منځ کې بلتون شوی دی نو منګل هم ډیر خفه دی او هر وخت د غم سندرې وایي او کله د غم شعرونه هم وایي. او نغمه خو خوشحاله ده ځکه چې هغې خو دویم واده هم کړی دی. خو نغمې ته نه دي پکار چې د یو پښتنې په حیثیت باندې داسې بېهوده حرکات وکړي ځکه چې هغه یو پښتنه ده او پښتنې هیڅکله هم داسې کارونه نه کوي. دا وه د نغمې په باره کې یو تازه خبر او ویډیو چې تر تاسو مو در رسوله. د ویډیو د کتلو مو ډیره مننه کوم. زموږ چینل پښتو پوسټ هم سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.